سلامونه نیکې هیلې او احترامات په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ ژوند ته به تازه نن سبا ډېرې هلې ځلې روانې دي د الیکشن ورځې دي نو دغه ځوانانو ته او دغه پښتنو ته دغه نظم ډالۍ کوم په دغه هیله چې تر پایه راسره واوري د نظم عنوان دی اوټونه ای په کوڅو کې در په دره واوره اوټونه ستا شو خو خبره واوره په روپو نه کیږي چې مال ساتې څنګه چې اوس زمونږ خیال ساتي راتلونکي وخت کې به په داسې حالي که نه د تیر په شان به بیا د جالي چې څوکیدار مو د خپل ور کیسې به هسې نه بیا مو در په در کیسې به درته د تیر ژوندون قصه کومه درنه وړه غوندې ګیله کومه ای ناخبره په ما داسې زندګي تیره شوه په ما بېحده غریبي او بېوسي تیره شوه په مزدورو خوله خوله شومه زه په شته ګرده کې بې ګرده شومه زه روټۍ تیرومه خو تیریږي مې نه دا به مې هېر شي خو هېرېږي مې نه نازک بدن لکه مرغۍ صاحبه د خپل بچي وړې سلګۍ صاحبه کتاب یې خواته سوځېدلی پروت و په خپلو وینو لمبېدلی پروت و ای کتاب یې خواته سوځېدلی پروت و په خپلو وینو لمبېدلی پروت و په ما چې سختې تېرېدې صاحبه ای ته رښتیا وایه په حال مې جړېدې صاحبه د نن په شان دې هغه وخت زما تپوس کړی دی زما په حال باندې د یو وارې افسوس کړی دی په کومو سترګو نن زما د غریب ورله راغلي بدل به اخلم خو افسوس چې زما درله راغلي نن په حیا عزت کې لاړ شه خو چې بیا رانه شي ای کبرجنه بیا مې درته په خندا رانه شي زه دیان ستا د زنده‌باد نارې زغملی نه شم زه ستا په شان غدار شعرونو کې ستایلی نه شم زه ستا په شان غدار شعرونو کې ستایلی نه شم